د کورنیو چارو وزارت د لومړی معاونیت په چوکاټ لاندې تقریبا د 40 ولسوالیو د جدید تاسیس پلان لري او فلان وخت کې به هیوادوال له دې څخه مستفید شي چې 40 د نوې ولسوالۍ تعمیرونه ایجاد کړي او ټول ولسونه له دغه پروژې څخه برخمن کړي. پولیس توانېدلي دي چې د نشه یي توکو د قاچاق، کښت تولید، خرڅلاو او کارونې د مخنیوي په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي او دا ناوړه پدیده چې له کلونو یې زموږ ټولنه جانمانه کړې ده له منځه یوسي. په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې په موخه د عامې روغتیا ریاستونو ته په ولایتونو کې د روږدو کسانو د درملنې د مرکز جوړولو لپاره مناسب ځایونه برابر شوي دي. در یک سال به تعداد 710,405 جلد پاسپورت برای متقاضیان توزیع گردیده است که از این مدرک مبلغ 4 میلیارد و 821 میلیون و 103 هزار افغانی عواید تحویل خزانه دولت گردیده شده است. پلان استراتژیک نقشه راه برای 4 سال آینده وزارت امور داخله است که رهبری این وزارت تمام برنامه‌های کاری خویش را به گونه سالانه طبق این پلان تنظیم و به پیش خواهد برد. رهبری وزارت امور داخله می کوشد که سرمایه گذاری بیشتر را روی تقویت، تجهیز و مسلکی سازی پلیس ملی انجام دهد تا مردم افغانستان شاهد پلیس با روحیه اسلامی، مسلکی، آموزش دیده و مجهز به وسایل و تجهیزات برابر به معیارهای جهانی باشند.